نظما او ستا په ښار کې دا چا په کور کې واده د چا په شادي حال کې واده بیا چا ډالسران راغوښتي ډمانې راغوښتي بیا چا تړونه سره کوي دغه تړو الفاندر معلوم دا چی شته د ځان سره کم جوړ کړی دي بیا چې د ځان سره پر څنګ چې نه ولې دی وروره یو کوپ چای ورکړي چای ودته ورکړي بیا سره خندلې بیا خوله ورنږدې کړي بیا بل کړي بیا لاس پر اچول دا چی شي دی نو بدکاري ته څه ته وایي د لوط علیه السلام د قوم یو فعل داو چې دوی به په مجلس کې پشکارا برملا علی الاعلان بدکاری چې دی هغه کولې علی الاعلان عبد الله ابن عباس عجب خبره کوي د الله رسول فرمایي او زما امت به هم پر هغه لار روانه خو یو خبره پکې اضافه ده لکه چې څنګه نارینه له نارینه عبد الله ابن عباس فرمایي په دې امت کې یو خبره ده زیاته د ښځه بل ښځه خپل خواهش چې دی هغه پر کوي ښځه بل ښځه خپل خواهش چې دی هغه پر کوي دا پټي خبرې دي ازمرتي ودونه ازمرتي نکاوي ازمرتي شادیاني ازمرتي دولنه پېښور سي الکوان نه راغښتي لاور کراچي سي الکوان نه راغښتي 15 لکه د نه د په اکاونټ کې جمع کړی اول وار څه شرم وکي څه حیا وکي زویم درته ګوري پلارم درته ګوري ورورم درته ګوري قریبم درته ګوري هغه غریب بیچاره د مسجد مولوي صاحب هم درته ګوري ورته ته هیڅ نه وای ولې بیا ته تنخواه بندې هیڅ په نه درته وای بیا ته زیره بندې هیڅ په نه درته وای زما د کور د بجلی د ګیس بل به بندې الله رب العزت مستا سره جهنمی کې کما استاد دې خبرو خیال ساتي چې یار ته عجز ثابت خان ته ملک ته نواب بس موږ ته خاندو تاسو مستي ودو کې چیش کیږي دا رقص سنه دا ډانس سنه دا الکوان دا غورځېده دا لوی بیشتان دا واره یو خوا بیا بل خوا بیا مشر عجز صبر ته ناست دی ور مورز د عمره سره علی لا ټول مورز د حج سره علی پر دیوالې د دروازه پر د حج نمونه لیکلي چې حاجي صاحب را روان دي حج مبارک عمره مبارک در اوسه په بیٹه کې د زمزم وب پرتی دي تر اوسه په بیٹه کې هغه عجبه خورمای پرتی دي ته د اجر غلې عمره خلک مبارکي لره روان دي دلته دانسو ته ناس دي د بل زامن رقصه بیا ولار چې ساتي په خپل مر سره وغورځي د لوط علیه السلام قومه الله تباہ او برباد کا نن چې پر هغه نقش قدم ک زره وانم ک تر وانم ما تم تباہ او برباد صحیح سلو دا پټ خبره نه دي هیڅ یو پټ خبره بده کې نه صدا زما استاد معاشره لوی خبره ده زما استاد په معاشره کې راشنه سوي ده او ما تابع کوو خامخا به کوو فیسبوک دی دنیا دا ایډیان دی ټیک ټاک دی پر شیخ بزان مخته بیا کبه نه بیا او بیا د لوط علیه السلام په قومه کې دا شی وو دا بټنان نه بندول زموږ بټنان چې کم دي دا بټنان به ټول خلاص وټنان به ټول خلاص ازمر هغه څغړانی چې سار راپورټ دی هغه سپین کاټن چې هغه دا بټنان نه بندي ولې نه بندي ډېر تکبر لډیر لوی پنس مور زورور پر هر چا غشتل و هر چا ته هر څه ویلې سه هیڅ مماندا هغه چې راپورټ دی چې ورور پایڅې مو پورته کوا دا لوط علیه السلام د قوم لاروا پایڅې شوا او دا د غاړي بټنان مبندوا دا د تکبر پر لار د ازما استاد ځوانان چیش کوي زمر ځوانان کم یو ته خو ته وای په بټنان خو وتړه مرچ سره ناست په مجلس کې و مرچ لار راشي زما خو دا غوړان نه دي دا زما دا شکرک جن کېږي چې هر وخت مې یاران کړي دي دوستان کړي دي یو ډوډۍ در باندې وخوري یو ډوډۍ د ډوډۍ بعد به فرمایش درته کېږي مولوی صاحب پلانې بیان کوا پلانې مکه مولوی صاحب پر دا پلانې خبره به هم سره وښنی واچي مولوی صاحب دا پلانې خبره چې دینو نه وای کړي شستا یې ډوډۍ زدون سپای کړلم دا کما ستا 15 ډوډۍ وخوري بیا به چی شي الحمدلله ثم الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله چې دا ستاسو چې کم او مشته غریبان خلک دا چې کم غوړان دی او الله دې توفیق نه راکړي الله دې توفیق نه راکړي چې زدي د فتحې وبلوت شي نیکو در سره نه کوم اوس مولوی صاحب کې شي دی د میاشتې 15000 روپۍ ورکوي باچ مولوی صاحب چې کم خواته زړه غوښتي ریموټ ته پلاس کې دی هغه بکای د پښره خوا به دې پښره خړېله بنه لګیږي ولا چې صاحب زړه خړېله د خوا به دی شبیا پیسې به پورته کېده ولا چې صاحب پیسې شوه دي بټنان باندې دا ولا چې صاحب بټنان نه باندې په لت سر باندې ګرځي دا ولا چې صاحب لت سر ګرځي خوا به دی ابستا ته صاحب پلانې خبره وکي په لار کې موټران مدروي ریډیانې مدروي رکشې مدروي ولې د موټر لار باندې تا ته وای دا خلک ته وای په لارو کې ریډیانې مدروي رکشې مدروي د لوط علیه السلام قوم ولې تباسلو د تباغي لویه بنیادی وجه دا ولا چې په دې کې خباثت ولو او دوی فاسقان ولو فاسقان څنګه وو فسق دغه ولو چې پښکارا به سره ناست یو د بل به هوا خارج ولې پښکارا به سره ناست یو د بل بدکاری به سره کولې زما او ستا په دې شهر کې مش په ودو پروګرامو کې نه ګوري سړی چاله لاس ور ستا کنيستا ستا نو نور څه چمکه
نور څه چمکه سبحان الله. ځکه الله رب العزت نواب را خدای کړی دی، سردار را خدای کړی دی، ملک را خدای کړی دی او خان را خدای کړی. بده زموږ خدایان دي چې د څه ویل موږ باغ ورته موږ بندگان یو. کې د لوږې وجله هم د اختیار دی، کې بغیر د علاج وجله هم د اختیار دی، کې پتن د وجله هم د اختیار دی، کې لګرمۍ وجله هم د اختیار دی. د لوط علیه السلام قومه تباس ولا کم څوک چې پر تاغ الله روان دي هغه قومونه به خامخا تبا کیږي. او بیا د لوط علیه السلام په قومه کې نورې څه خبرې وي. بل خبره پکې دا ولا د لاسونو سره کېدو په دې کې لاسونه لږه زموږ په کوزدو په ودو کې خلک راولاړ سي هغه ورغوي یا د غچې به تر واخله دا سره کې علایدا نو کړی دي قرآن شان دي یندا ته ولیکې دا خو د زنانو شي د الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه ځوان چې د زنانې چم کوي او لعنت دی پر هغه زنانې چې د چا د نارینه چم کوي. ته ولیکې وای نو یو ورځ د یار پروا نه لري بس ټیک د وسنه خامخا راته وویل اوس والله کې زړه نه سم خو به کوله الله ناراضه کوي خیش نسی ناراضه کوله، محمد رسول الله ناراضه کوي خیش نسی ناراضه کوله. نو ځب بیا دغه خیش تا خدایم دي ستا رسول هم دي نعوذ بالله چې د څه درته ویلي هغه کوه چې الله او رسول څه درته ویلي هغه چاته غورځوه. نو په معاشره کې دې کړی داخلي ولې بل لاسونه چا سره کړي منم څوک بیمار دی د بیماری د وجې چاپ شي سره کړي چا لاسونه سره کړي دي لیکن عام طور زموږ نارینه لاسونه نه سره کوي سره کوي. دا د لوط علیه السلام د قوم چمون د لوط علیه السلام په قوم کې دا چمونه وو. د لوط علیه السلام په قومه کې دا خبرې وې ځکه الله رب العزت پسې غرق نن خالد ای موتا چش کوو نن خالد موتا کیسه وایو. خیر عزیزانو خبره دا چې حکومت خو مشتبا کړو تباہ کړو برباد کړو دا ماوتا چې خپل ځان تباہ کړي برباد کړي د دې علاج بچی شي. دا حکومت ماوتا جواب نه لرو ماوتا مظلومان ماوتا غریبان ماوتا بے وسه ماوتا بے چاره یو ماوتا هیڅ کس نه لرو. نو دا خپل چې می ځانونه تباہ کړي دي د بل په واده کې ولې زغورځم د بل په ډول کې ولې زغورځم د بل په سوز کې مې ولې خپل بچي ورل کړي دي چې ورور ګر جهان په کرسي کې ورته ناست دي. بیا خاص کر ازمر پښتانه دا خو دون ذلیل قوم دی ماشام بابا سره ټلیفون کراچي کې ماته ویل یاره ته دا پښتنو ته څه خبرې کو دا ډیره بده خبره ده. ما ورته بابا خبره دی دا ته پریشان کېږم دا موږ سره خبر یو کما ویل په پښتنو کې بے غیرت است دا یقیني خبره ده کما ویل ذلیل په کې دا یقیني خبره ده کما خبره په پښتنو کې نشته. د لوط علیه السلام کما خبره زما او تاسو باچره کې نشته ستا. نو د لوط علیه السلام قوم جهنميان دي موږ به جنتیان دا کله کېدلی شي. د لوط علیه السلام قوم تبا دي او ما تبا آباد دا کله کېدلی شي. خیر عزیزان الله دې مشته هدایت وکړي الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله دې زموږ خانان او ملکان او سرداران نوابانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ حکومت او ججانو ته هدایت وکړي الله دې اول ومشته هدایت وکړي چې موږ ډېر لوی دعوه لرو. خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله.